تاسو ټول متوجه شو. اصلي هدف دا شی و چې د الله تعالی د دین اقامه چې د مسلمانانو د امیر ذمهواري ده. په دغه اقامه کې قدرمن شیخ کرامو څخه غوښتنه د علما کرامو سره د پوهنتونونو د استادانو سره د قومي مخورو سره چې په دغه حمایه د امیر کې کوشش وشي او د الله تعالی جل جلاله د دین په اقامه کې کوشش وشي. هر مسله شرعي چې اوس بیانوي که شراب بدیم خلک نارې وي شل کلنې لاسته راوړي دي کوم وایي دا د مابین لاړ او که د زنا مخه نیسي هم خوابدي خلک که د مختلط نظام مخه نیسي هم خلک خوابدي هرې ناروا او ګمراهي مخنیوي ته چې متوجه شي عکس العمل شته خو د دغه عکس العمل مقابله باید موږ تاسې شیوخو علما کرامو استادانو او مخور سپېژني وکړو. د نیمروز یو عالم شیخ الحدیث هغه یو کارنامه کړې وه. امیرالمؤمنین صاحب یو حکم صادر کړی و فرمان فرمان کې د ښځو حقوق تشریح کړي وه چې ښځه دا حق لري دا حق لري دا حق لري. دغه عالم راولاړ شو د فرمان پر موادو باندې رساله ولیکله چې دغه ماده د شریعت دغه حکم دی دا ماده د شریعت دا حکم دی. دغه د خپل نظام ملاتړ دی د امیر ملاتړ دی. نو قدرمنو کوشش دا پکار دی چې موږ تاسو په دې میدان کې د خپل نظام شاته په کلکه ودرېږو. د مسلمانانو امیر مجبور دی چې د الله تعالی دین قایل کړي. د الله تعالی خلیفه دی په ځمکه کې. زموږ تاسو باید سره کومک او بل اړخ دا دی تاسو شیوخ علماو مشران په هغه وخت کې شیخ الجان په افغانستان کې نو هغه نورمال حالات و. په هغه وخت کې به تاسې په خپل دغه کې حجرو مدرسو تاکو کې به ناست واست په دې به خفه واست چې د خدای پاک دین شاعر د پښو لاندې کېږي. د خپلو طالبانو شاګردانو سره به خفه واست خو د باندې څه نه سوای ویلی. نه دې د مشورې اهمیت و نه دې د نظر اهمیت و نه دې د حکم اهمیت و خو چې ته یې ویل بیا به زندان ته تللی. نن خو الله پاک داسې وخت راوستلی دی چې قدرمن استاده ستا مشوره مې احترام لري ستا توصیه مې احترام کېږي ستا د تصمیم هم احترام کېږي او دا توان دا وصول لري قدرمنو استادانو. که زه غلطي کوم که والي صاحب غلطي کوي که قومندان صاحب غلطي کوي درغاړه مې نیولی شي چې دا کار دی چې دا سره ټکر دی. دا دغه ځان ته نه ورکوو موږ چې موږ به د چا خبره نه اورو. موږ دا نظام دوا اسلامي نظام کړی دی. نظام هلته اسلامي دی چې د نظام رهبري د نظام مشاورین توصیه کوونکي علما یې ځکه موږ د اسلامي نظام دعوه کړې ده. بلکې من حیث المسلم چې څوک ځان ته مسلمان وایي هغه د عالم استدا چې بې حاجته دی لکه د اوبو د څښلو څخه بلکې د هغه ډېر وخت مجبور دی که ورته حاجتمند دي د عالم څخه حاجت نه لري. مثلا که لمونځ کوې که روژه نیسې که معامله کوې که نکاح کوې که طلاق راځي مابین ته که حج کوې په ټولو مسایلو کې علماو ته حاجت دی. نو موږ د قدرمنو شیوخو څخه علماو څخه غواړو چې تاسې د خپل نظام ته په کلکه متوجه سئ حمایه وکړي. داسې هدایات به بیا هم راځي مابین ته چې هغه به د الله تعالی د دین اقامه وي. موږ تاسې دې دفاع ته درېږو. اوس دا ځای ډېر تاواني چې کله یو فرمان صادر شي د دې پر ځای چې موږ په یوه اواز ملاتړ وکړو. اوس په دا فیسبوک دنیا ده بعضې د ملایانو په جامه کې راولاړ شي د خپل د احکامو تخریب کړي چې دا یې نو ولې داسې کړي دا د حکمت سره ټکر دی دا د پلان سره ټکر. دا سلسله به ختمه کړو په یوه اواز په یوه اتفاق به دا د خپل اسلامي نظام ملاتړ ته ادامه ورکړو. او الحمدلله دا ډول خو نشته چې دلته اوس په موږ کې خلک ډلې جوړې کړي سره تقسیم وکړي. خو دغه فکري ټکر کې الله پاک نه پیدا کړي که موږ داسې کړي. او قدرمنو د مجلس یو هدف خو د خپل امیر سره تعاون د الله تعالی د دین په اقامه کې او دا د مسلمانانو پر امیر واجبه ده چې د څلور قسمه خلکو سره به مشوره لري. د علماو سره به مشوره لري په حلال او په حرام کې او د نظامي قومندانانو سره به مشوره لري د نظامي امور په چارو کې او د انجینرو ډاکټرو د عصري علومو استادانو سره به مشوره لري
په دغه میدان د طبابت و د معدنیاتو د انجینري دا سلسله کې به د عصري علومو استادان سره مشوره لري او په ولسي مسایلو کې د سپین ږیرو سره د مخورو سپین ږیرو سره مشوره دا د مسلمانانو پر امیر باندې د دې څلورو کسانو سره مشوره واجب نو موږ هم دا جریان سره شریک کړي دا تګلاره د نظام سره شریک کړه په دغه میدان کې د ملاتړ غوښتنه او قسم مشوره على الراس والعين مستقرين تقول او دوامه خبره مې دا ده چې لکه مخکې چې شیخ صاحب وویله نوري صاحب چې دغه نفرتونو موضوعونه چې خلکو سره تقسیم کړي وو دا تقسیمونه دې الله پاک لري موږ هم وایو چې کوشش دا سوی دی چې د مدرسې او د مکتب د مدرسې او د پوهنتون په مابین کې بعد راغلی دا څلوېښت کاله جریان کې هر مجاهد هر عالم د مکتب او د پوهنتون سره په ټکر کې و په دې وجه نه چې هغه د علم سره په ټکر کې وي د مکتب سره په ټکر کې وي د پوهنتون سره خو دا مزاج د دې پوهنتون او د دې مکتب دا کوشش دا سوی داسې جوړ کړی و چې هغه همیشه استخدام د الله تعالی جل جلاله د دین په مقابل کې شوی د علماو د اهل دین په مقابل کې شوی نو موږ غواړو چې دا بود ختم شي د مسلمانانو په مابین کې د علماو په مابین کې د پوهنتونونو د مکاتبو د استادانو په مابین کې او د طالب د مکتب د شاګرد په مابین کې واقعي ورورګلوي راشي نو په دغه سلسله کې مو ډېره هڅه د کوشش وکړو لکه مخکې چې شیخ کرام وویل بلکې زموږ غوښتنه دا ده چې تاسې شیوخ د پوهنتونونو سلسله کې زموږ سره همکاري وکړي زموږ دروازې ستاسې په مخ باندې خلاص دلته داسې مضامین ستا په پوهنتون کې چې هلته شیخ الحدیث کولی شي شاه عالم کولی شي چې هلته تدریس وکړي ثقافت اسلامي کې شرعیاتو کې حقوقو کې په دې مسایلو کې کېدلی شي چې زموږ علما کرام انتخاب شي او استاذي سر ته ورسي دا بورډ به ختم شي دا د پوهنتون شاګرد به په دې باندې پوه شي او ستا حوصله او شفقت او رحم وویني چې دا واقعي زموږ دپاره زموږ پلار دی زموږ د آخرت خو زموږ د دنیا خیرخواهي غواړي او د هغسې علماو غوښتنه راڅخه کړې ده چې د عصري علومو استادان دې راشي زموږ مدرسو زموږ طالبان دې په عصري علومو باندې پوه کړي الحمدلله اسلامي امارت اوس په دې کار شروع کړی ده د مدارسو په نصاب کې کوشش روان کړی دی چې عصري علوم په داخل کړي د دې خپله معنا دا ده چې د پوهنتونونو استادان دې هم مدرسو ته راشي نو دا بود به ختم شي دا جنجال به ختم شي نور به دښمن ته دا موقع نه ورکړو الله دې نه کړي چې د یوه کلي د یوه ولایت د یو وطن خلک د یوه افغانستان خلک په خپله په دښمنۍ کې سره لیدلي وي خوښه مو دا ده چې سره غاړه غاړې ورونه ورونه او کوشش وشي په دې میدان کې او بل د پوهنتونونو استادانو محترمینو ته وایم لکه مخکې چې ستاسې په نمایندګي ملګري وژغېدي بیا هم دا خبره تکراروم چې موږ د افغانستان د پوهنتونونو پر استادانو بې اعتماده نه یو چې دا ابتکار کړی دی چې په افغانستان کې پاتې شوي دي او د افغانستان د بشرانو تربیې ته یې ملا تړلې ده دا د دې احسان ډول پر ځان وباسي او بلکې ما چې په دغه سفري سلسله کې د پوهنتونونو د استادانو کوم هغه حرص لیدلی دی په دا تعلیمي ډګر باندې زه ډېر مطمئن شوی یم چې دا واقعي د افغانستان د بشرانو د خیر غوښتونکي خلک دا مخکې چې مشکلات به دا خو بهرنیان وه د بهرنیو سره دغسې بهرنیان استادان ملګري وه نو په یوه سړي به د سلو رنګ بل ګرده جامعه به ځینې بدنام وو دا د افغانستان په شان کې د افغانستان خلک دي پرونځه د وردګو د وردګو ولایت ته تللي یو پوهنتون د کې غونډه وه د فراغت غونډه نو هلته ملګرو راته وویل چې 800 محصلین موږ شهیدان لرو په دا روان جهادي سلسله کې 800 محصلین شهیدان او دا شهیدان دي چې فدایان پکې شته د دښمن په قرارګاهو ورننوتلي شته نو دا غټه خبره ده دغسې ننګرهار پوهنتون کې ډېرو خلکو راته وویل استادانو راته وویل چې موږ دلته شریکان وو دلته مو تربیه وکړو
دا سلسله الحمدلله د خلکو کردار ادا کړی دي موږ ځینې مطمئن یو پر اعتماد باندې او په اخلاص او توای اشتراک مدار په اخلاص خدمت سره یو جامعه چې مستقله او آزاد او حره جامعه وي هغه لپاره دا ضروري ده چې ډاکټر یې هم خپلې انجینر یې هم خپلې پیلوټ یې هم خپلې که یو وارې سړی د استقلال دعوا کوي د کفارو خبره نه مني د هغو غلامي نه مني او سبا بیا په هر شي کې خوله کږه ورته نیولې ډاکټر هم نه لري انجینر هم نه لري پیلوټ هم نه لري دا ممکنه نه ده دا استقلال نو ستاسې استادانو په توسط به په عصري میدان کې موږ کوشش وکړو چې استقلال ترلاسه کړو ځان